إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له. وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له. وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. محترم عزتمندو
مسلمانانو رونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاکو بیبیانو سیرت مونږ بیانولو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ومه بیبی زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح په څه طریقه باندې شوی و هغه مونږ تیره جمعه کې بیان کړیو. او د نکاح نه پس چون کې ولیمه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عظیم الشان ولیمه په څه طریقه باندې و هغه مونږ تیره جمعه کې بیان کړیو. او بیا اخره کې د ولیمې بعض آداب مونږ بیان کړیو بتوفیق الله تعالی. د نن خطبه کې د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها ولیم لکم کوي فضائل د هغې اخلاق او د هغې عبادت سره څومره مینه محبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه محبت او بیا اخره کې د هغې وفات او جنازه دا به ذکر کوو. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خادم دی. نو د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دا نکاح ولیمه پس بخاری کی دا واقعات د دنه را نقل دي. دا ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادمو. صحیح بخاری کی راضی په خپل فرمایي فخدمته 10 سنین ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کال خدمت کړی دی. خو انس ابن مالک وایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره اوچت اخلاق او دومره نرمی به کوله فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت. وی په دې 10 کالو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته اف قدر نه دی ویلې اگر چې د عمر د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها د نکاح په وخت کې 15 کاله د معشوم دی. خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارک نه ورته اف قدر نه راخیږي. په داسې عمر کې د معشومانو نه ډېر کارونه وران کیږي. وی اف خو سکه ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دام ندی ویلی چې لما صنعته دا پلانکې کار مې درته واله کړی ولې دې ونه کو. وی دا خلاصه کې دایم راته ندی ویلی چې ولا الا صنعته دا پلانکې کار دی ولې وکو. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوچت اخلاقو چې د خپل خادمانو سره به نرمی کوله غصه به ور باندې نه کوله او دا غوی سره به ډیر خسته سلوک کو خسته ژوند به تیرو. او هر مسلمان کې داسې صفات پکار دي چې د مزدور سره نرمی وکي د هغه سره په پسته کې او په خوږه خوله باندې خبرې اترې وکي ځکه هغه یو انسان دی او محتاج دی راغلی دی تا سره مزدوری کوي نو ځان کې نرمی او خسته اخلاق پیدا کول پکار دي. نو انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خادم 10 کال ورسره خدمت کړی دی.
نو دا د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها د نکاح واقعه هم در نقل کړی ده تفصیلا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولیمی واقعه هم در نقل کړی ده چې دا غي اکثره حصہ 13 جمعه کې مونږ ذکر کړی و. نو انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیمه وا او 300 کسان ملمانو نو اکثر خلکو روټي وخوړه غوی لاړل خو یو څو ملګری داسې و چې هغوی ناسو خپل منځ کې خبرې اترې کولې د روټۍ د خوراک نه پسو وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تمنا و چې دا ملګری پاسیږي نو ډېر بخی دا ځکه چې یو خو چې دوی په کومه کوټه کې ناسو دا د ناوې کمره وه 13 جمعه کې درته ما ویلو چې صحیح مسلم کې راغلی چې صحابه و روټۍ خوړله نو زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دیوال ته مخ کړې او ناستې وه نو یو د ناوې کوټه وه بل دا چې کله سړی ملمنو له دعوت ورکوي خاص کر د ولیمې په مقام نو کوربه ډېر زیات ستړی کېږي نو ملمه له پکاري چې به دې بېزیسته نه ایسارېږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تمنا و چې دا باقی ملګری پاسې ولاړ شي نو بس ښه به او دیم غوښتل چې زه بلې بیبي ته قربت حاصل کم خو به هر حال دغه ناس صحابه کرام پوه نه شو په دې باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تکلیف احساس ورته نه کېدو نو هغوی دقه شان ناسو خپل منځ کې خبرې اترې کولې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف رسیده په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر حیادار انسانو او پچا کې چې صفت د حیا موجودی نو دا ملمت نشي ویل چې پاسه بس تیزه دغه د حیا دا یو ډیر اوچت مقام دی الله چې چاته نصیب کی د حیادار انسان په دې سترګو کې حیا موجودی دا هغه په دې بدن کې حیاي هغه بې ځایه ناسته نه کوي ا د خولې نه داسې سپک الفاظ به نه راوباسي درنې ښکلې نرمې خبرې به کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ورته ویلی نه شو چې تاسو پاسېږئ یو ځای ډېر حیادار انسانو صحیح بخاری کې راځي ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ فرمائی كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها ونبي عليه الصلاه والسلام د پیغلی جنۍ نم ډیره حیا وکوله چې یو جنۍ او تازه پیغله شي نو هغه غلو پټه په ځان باندې ډیره کلکه په دې سر باندې ساتي چې زه اوس پرده شوم چې ما څوک وینني نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اشد حیاء من العذراء فی خدرها د پیغلی جنۍ نم ډیر حیادار انسان نو بچا کې چې داسې صفت یا ملمت نشي ویلې چې تپاسا تاسو لاړ شئ نو دغه صحابه ناس خپل منځ کې خبرې اترې کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف دی چې دوی بوس کله پاسی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی نه پاسې دو لاړې د یوی بیبي کوټې ته ورلې هغه باندې سلام واچو هغه ول د سلام جواب ورکو به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې نوی واده مبارکي ورکړه چې د زینب بنت جحش سره د نکاح واده مبارک شه بیا د بلی بیبي کرا بیا د بلی بیبي کرا په دې طریقه په دې ټولو کوټو وګرځیدو واپس راغی چې راغی وی کتل امغه شانه کسان ناستی خپل منځ کې خبرې اترې کوي خدا هغه وخت دی چې لا پرده نه ده نازل شوی اوس دې نه پس د پردې آیاتونه نازلیږي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ولیدل چې زق شان ملګری ناست نو ایسته واپس لاړل له خواله ولا رانه دي دا ځکه ولا خواله رانغه چې کدی ور سره کین نو دا مجلس بنور موګت شي ځکه د صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو مینا وا او بیا د الله د نبی په مجلس کې یو سکون یو روحانیت انسان ته حاصلېږي عام چې تاسو وګورئ کله چې سړی په دینی مجلس کې کینی څومره زړه خوشحاله د بدن ته خاص کر د زړه ته د انسان یو اطمینان یو سکون یو روحانیت حاصل شي ذکر الا بذکر الله تطمئن القلوب قرآن کې الله وی چې د مؤمنانو خلقو زړونه دا صرف د الله په ذکر مطمئن کیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ور سره بیا کینینو مجلس نور موږديږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چراغ بی ولیدل دته است واپس لاړ دي صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو چې ګوره زمون خواله رااله او بیا لاړې هغه ور باندې پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باقی زمنګ ناس تدل ته غختل نه غواړي نو چې پوه شو نو سمدس په جلتۍ سره پاسېدل لاړو انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي فجئ اخبرت النبي صلی الله علیه وسلم انهم قد انطلقوا رالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورکو چې د الله رسول هغه ملمانه لاړو و نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشاله شو راغ خپل کوټې ته ننوتو کما کوټه چې د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها ملمانه توتل دیرادن نشو په دغه دوران کې الله رب العالمین د سورۃ الاحزاب 53 نمبر آیت نازل کو چې په دې آیت کې حکم د پردې راغی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي وې ز په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسیو مچون کې د خادمو وې څنګه چې د کمرې ته دن نشو زما یو خپ دن نه د یو بار ده یو خپ د درشل نه خو د بل بار ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته چې انس ودرېګه په خپل ځای مخ کې را پسې مرازه رسول الله صلی الله علیه وسلم مینس کې پرده راز وړاندې کړه بس وحی ور باندې راغله طبقات الکبرى ابن سعد کی روایت نقل کړي دي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي په دې موقع باندې زما عمر 15 کالو او دا د هجرت 15 کال دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې نه مدینې ته تللی او د دغه نفس نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خپل بیبیانې دا په پرده کې کړي نو د پردې دا حکم نازل شو دا به تر قیامت پورې د مسلمانانو د لپاره یو عام حکم شو ځکه الله چې دی آیت کې خطاب کوي نو یا ایها الذین آمنو ټول مؤمنانو ته به خطاب دی مسند احمد کې حدیث دی د دین مخ کې عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه او ورتوی اے دا الله رسوله ان نساءک يدخل عليهن البر والفاجر ګوره د عمر سے دی سوچ ته چې سړی سوچو کې حیران شي څومره غیرت وبدکې پرده لا نه د نازله شوی خو د مخکې نه د دلچسپي په پرده کې ده او د خواهش دا دی چې داسې وشي نو ډېر بخی نو د آیاتونه لا نه دي نازل شوي نو عمر وی زر عالم ما ویل چې ان نساءک يدخل عليهن البر والفاجر اے د الله رسوله ستا دې کوټې ته ستا دې کور ته نیکان خلک هم راځي فاجر او منافق هم رادن نه کېږي او ستا دې بیبیانو ته ګوري خو دا زما خوښه نه ده چې داسې وشي زما زړه نه غواړي چې دا منافقان دې مرازي او ستا بیبیانو ته دې ګوري نو فلو امرتهن ان يحتجبن
نو کته د خپل بیبیانو ته حکم وکړي چې پرده کوي نو دا به ډېره ښه او په دې خلکو پابندي ولګوه چې بې اجازته به زما کور ته نه راځئ. او خو د الله نبي و، نبي په خپله مرضۍ باندې یو کار هم نه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته عمره ما ته د رب العالمین د طرفه حکم لا نه دی راغلی، زه څنګه په خپله مرضۍ باندې دا حکم جاری کم؟ که الله راته حکم وکړو نو بیا به زه دا کار وکم. نو الله رب العالمین سم دس دا آیت نازل کو د عمر د خوشحالولو دپاره، د عمر د دلچسپۍ دپاره او د عمر د خواهش مطابق د سورة الاحزاب د 22 پاری 53 نمبر آیت یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. الله دا آیت نازل که چې اے مؤمنانو تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته مه داخلیږئ الا مگر هل ان یؤذن لکم چې کله درته هغه اجازت درکړي چې وس راشئ. په دې آیت کې اته آداب الله رب العالمین بیان کړي. بعضې داسې آداب دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې خاص و، د هغه د بیبیانو پورې خاص دي، خو بعضې هغه آداب دي چې په دې به ټول امت بیا عمل کوي. نو زه به درته ویم او د فایدې دپاره یاد کوي او په خپلم په عمل کوي او د خپل اولادم به تربیت وکوي په دې طریقه باندې. نو کور به د بې حیایۍ نه پاک شي، معاشره کې به بې حیایي ختمه شي. نو دې آیت کې یو ادب دا ذکر شوی دی چې بی اجازته به د چا کور ته نه داخلیږي، حتی چې د خپل مور کمرې ته بی اجازته به نه داخلیږي. اوس یو سړی وي نو د مور به مانه څنګه پرده کوي؟ نو حدیث واوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام له صحابي رااله ویلې د الله رسول زه چې د مور کمرې ته ځم ور به ټکوم اجازت به غواړم که داسې به ورځم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ته غواړې چې ته مور د بې پردګۍ په حالت کې وګورې؟ ویلې نه. ویلې چې د مور کمرې ته ځې نو اجازت غواړه. دا ځکه دا انسان چې کله ځان نه ملاستی په کټ کې یا بل چټۍ وغیره باندې او دی یوازي او دی بالکل یوازي او ځان نه نو کېدی شي ته اچانک وردن نشي او د بدن داسې د پردې څه ځای ښکاروي نو ستا به ورباندې نظر پرېوځي. نو دې وجې نه انسان عاجزه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې د مور کمرې ته ځې نو اجازت طلب کوي، اجازت غواړه. نو دا ادب دی د شریعت زمونږ او ستاسو دپاره چې چا کره ور داخلیږي او چا کره ورځي نو اجازت به طلب کې، بی اجازت به د چا کور ته نه ور داخلیږي. او داسې تربیت وکړئ د خپل اولاد په دې ښایسته خبرو باندې. بل ادب دی آیت کې دا ذکر دی غیر ناظرین اناهو. د دې مطلب دا دی چې دومره وختي به هم چا کره نه ورځي چې لا روټۍ تیاره نه ده او ته د مخکې نه دې هلته علاقه دې ټوله په خبرو مصروفه کړي او ته هلته ناست دي. تاله د واده دعوت درکړو چې زما روټۍ 10 بجې راته به راځي، ستا هلته د خدمت هم څه ذمهواري نه ده، بس عام د روټۍ د دعوت میلمه او ته 8 بجې لاړ شل ته په کورسو کې دی ډډه لګولې ده او نور خلک دې ځان څه مصروفه کړي. نه دا به نه کېده، د شریعت خلاف کار دی. د دې به سړی خیال ساتي. بس چې کوم وخت دله د دعوت درکړی دقه وخت کې تلل پکار دي. بل ادب پکې دا دی فاذا طعمتم فانتشروا. کله چې د روټۍ وخوړه نو الله وی فانتشروا، بس بیا خواره شي بیا ځه. دا چا چې تاله دعوت درکړی دی که هغه د واده دی او که د بل څه د هغوی به نور هم ډېر کارونه وي
بس روټۍ دې وخوړه نو بیا یې سارېږم کوربه به تنګی ډېر نو بس سیده زه روانېږه. ها که چېرته خدمت دې په ذمهوارۍ و نو خیر دی که بیا ایثار شي یا بل څه ضروري کار دی خو هسې به سړی نه ایثارېږي. بل ادب دا دی چې اذا دعیم فدخلو چې کله دله چا دعوت درکړو نو ورځه بې دعوته چا کره مزه. او زمونږ دا مسلمانان صرف په دې انتظار دی چې خبر ورته راورسي چې د پلانکي د زوی واده دی، بس د چا په واسطه دی صرف خبر شي نو بیا ګوره نو بس خفه کېږئ. ما اکثر په یو غورۍ باندې پلار او زوی مخامخ ناستي، اکثر داسې موږ لیدلي دي چې یو غورۍ کې چې ناستي نو هغه به پلار یو دوه بې زامه دي. ته وګوره چې تا ته کومه دعوتنامه راغلې ده په هغې کې صرف ستا نوم دی که ستا ټوله فیملي پکې یاده کړي. ولې حرامه سړی خېټې ته غورځئ حرام خوري کوي؟ داسې نه دي کول پکار. خېټه دې په اوبو کې اچولې او بس وریجو ته د ټینګې بې دعوته وروانې. حدیث واورئ دې باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ومن دخل على غیر دعوت دخل سارقا وخرج مغیرا. دا الله نبی وی کله چې یو سړی بې دعوته د چا دعوت له لاړ شي تا ته وینا نه ده شوې ته وروانې نو وی دی خو لاړې ده خو هغه روټۍ وخوړه خو وی دی چې ورلې نو وی دی داسې دی لکه غل چې د چا کره رادن نه شي. نو بیا د ګریوان کې ځان ته سوچ کوو نو خېټه خو دې مړه کړه خو په ځان دې نوم د غل کېښود. او وی وخرج مغیرا او چې دی دا روټۍ وخوري او دی را روان شي وی دی داسې دی لکه ده چې لوټ مار وکړو او دی هم لوټ مار دی که نه. حرامه ډوډۍ دې وخوړه بې تپوسه بې اجازته ته ورغلې هلته ناست دي. یو مهرباني وکړئ دې نه ځان ساتئ. که تا ته د ورځې دعوت د روټۍ نو د ورځې ورځه د ماښامې چا کره مزه. زمونږ د علاقو کې لوی مصیبت دا دی اکثر دی ودونو کې د دې ماښامې د واده شپه باندې د واده والا غریب دومره روټۍ کړي چې زما صرف د جنج کم ملمانه دي بس هغوی ته به ورسي. نو موږ څه کوو موږ د ماښام ورخوشي بې اجازته بې دعوته هغه هم ته وخورو. سار بیا 9 بجې په کورسو کې ورته ځوان زامن حاضر ناستي. دا حرام خوري ده دې نه ځان وساتئ. دا خېټې ګورې سړی د کمره غورځئ لږ په ځان باندې خیال ساتل پکار دی. بل ادب دی آیت کې دا ذکر دی ولا مستأنسین لحدیث چې روټۍ دې وخوړه مخکې هم درته ما وي نو بیا به د ګپ شپ دپاره به بیا نه کښېني ایسارېږي به نو. لکه الله رب العالمین چې د آیت نازل کو نو صحابو ته وفرمایل چې کان یؤذي النبي تاسو چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملمانه شي او روټۍ وخورئ نو بیا ځئ مه ایسارېږئ دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ضرر وررسئ. فیستحیي منکم خو د الله په نبي کې حیا د هغه تاسو ته داسې نشي ویلی چې پاسئ خو والله لا یستحیي من الحق او الله رب العالمین خو د چا نه پروا نه ساتي. الله رب العالمین بیا دا آیاتونه نازل کړو. بهر حال د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله نکاح وکړه نو د پردې آیاتونه هم بیا دغه وخت کې نازل شو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی کله چې زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها ته خبر ورکړی شو چې د بره اسمان نه حکم راغی او ستا نکاح وشوه. تېره جمعه کې درته ما ویلو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په بیبیانو کې دا فضیلت صرف دې ته حاصل دی چې د دې نکاح بره په اسمانونو کې تړلی شوې ده او د بره نه الله آیت نازل کړي. وی دا دومره خوشحاله شو عبدالله ابن عباس وی چې سجدت فورا سجده د شکر یې وکړه او په ځمکه باندې پرېوته. او واقع دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې یو زنانه راشي او د الله د نبی په نکاح کې چې کومه زنانه مراله نو بس الله رب العالمین به جنت ته بوزي. او بل روایت کې دام راځي
زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها فرمایي وکله چې ما ته خبر رالی چې زما نکاح د نبی علیہ السلام سره وشوه نو وی جعلت لله علی صوم شهرین وی ما نظر اومنه د ډېرې خوشحالۍ نه چې زه به 2 میاشتې روجې نیسم. هسې دا ګوره ډېر ګران کار دی. 2 میاشتې روجې نیول دا ډېر ګران کار دی. خو دې نه معلومیږي چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره د دې بیبیانو ډېره زیاته مینه وه، ډېر زیات محبت یې ورسره و چې دومره غټ نظر یې په ځان باندې منلې. زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ته موقع نه میلاوېده چې دا روجې ما نیولې وې. او ګوره نیولې په کوم حالت کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه داوا چې کله په سفر باندې ته نو قوره به اچوله لاټري چې د کمې بیبي به راوختله هغه به یې ځان ثبوتله. نو کله چې زما دغه قرعه راوختله نو بیا لاړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې دغې حالتونو کې ما دا روجې بیا 2 میاشتې پوره کړي دي. حدیث د بخاری کې راځي وی فکانت زینب تفخر علی ازواج النبی صلی الله علیه وسلم تقول زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها په دې نورو ټولو بیبیانو باندې فخر کو. خدیجه رضی الله تعالی عنها خو نه و دې وخت کې خو وفات شوې وه. و دې بیبیانو ته به ویلي چې زوجکن اهالیکن وزوجنی الله تعالی من فوق 7 سماوات. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نور بیبیانو ته به ویلي زما نکاح الله د 2 اسمانونو نه باره کړې ده او ویل ستاسو نکاحونه ستاسو پلارانو کړي. او همداسې وه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور بیبیانې چې کوم وي نو د هغوی نکاح بره نه ده شوي. د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها نکاح بر اسمانونو کې الله تړلی ده. خدا کار چې زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها کړی دی نو دې ته تحدیث بن نعمت وایي. ګورې په دې نورو بیبیانو چې به فخر کو دی څه د غرور او د تکبر د وجې نه دی کړي. ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو ځل په خپله وویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده منع کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تی ویلی انی والله ما انا کاحد من نسائک. اے دا الله رسوله زما دی قسمی په الله باندې چې زه ګوره ستا د نورو بیبیانو په شانتې نه یم. ویلی لیس امرأة من نسائک الا زوجها ابوها و اخوها او اهلها غیری. که دې نورو بیبیانو سره تا نکاح واده کړی دی نو یا به د پلار په نکاح در کړي یا به د رور در کړي یا به د بل رشتہ دار در کړي. خو زه هغه بیبي مستا چې الله رب العالمین بر اسمانونو باندې زما نکاح تړلې ده. نو فخر به هم کو کله په بیبیانو باندې او اخلاق دومره اوچت اخلاقو چې ډېر ښایسته اخلاقو پکې او اوچته زنانه کې داسې اخلاق پکاري چې هغه همیشه هغه کار کوي چې په دې کار باندې زما خاون خوشحالیږي. اوچته زنانه هغه کار نه کوي چې په دې کار باندې به زما خاون خفه کیږي. اوچته زنانه د مانځه پابند دی، روجې ډېرې نیسي، صدقه او خیراتونه ډېر کوي. او دا ټول صفتونه په زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها کې موجود وو. صحیح بخاری کې راځي ام سلمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام بیبی دا فرمایي وی صالحة صوامة قوامة. وی زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها هغه ښځه وه چې ډېر نیک خوی ول الله ورکړی، نرمې خبرې، چا څه به یې ژبه نه وهله، ښایسته پستې خوږې خبرې به یې کولې. صوامة ډېرې زیاتې روجې به یې نیولې. او دا د روجو نیولو دا کار الحمدلله اوس هم دې زنانو کې ډېر دی په نسبت د سړو باندې. دا زنانه تکړه دوی دا نفلي روجې ډېرې نیسي. او د دې سره سره قوامة ډېر زیات د مانځه پابنده وه. قوامه هغه زنانه ته وایي په عربۍ کې چې دا نفلي عبادت ډېر کوي د فرض سره. نو د تهجدو د مونځ به هم ډېره زیاته پابندي کوله. ښایسته ښکلي نرم اخلاق، ښایسته خبرې به یې کولې. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ولم ارى امرأة قط خیرا فی الدین من زینب بنت جحش. وی ما د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها نه
د دین په لحاظ سره غوره زنانه بله نه ده لیدلې. ګوره هغه هم صفت بیانوي، وایي د الله نه به ډېره یېرېده، پرهیزګاري پکې وه. و اوصل للرحم، رشتهداري به یې ډېره زیاته پالله. زمونږ د زنانو کې دا مصیبت ډېر دی، د خفګانونه د یو بل سره ډېر زیات کوي. د نارینهو کې هم دا شته رشتهداري ختمول، لیکن زنانو کې بیا ډېر زیات دي. په معمولي خبره باندې یوه د بلې سره خبرې نه کوي، یوه د بلې سره نه ګړېږي. لیکن زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها هغه زنانه وه. و اوصل للرحم، صله رحمي به یې ډېره پالله. و اعظم صدقه، صدقه او خیراتونه به یې ډېر زیات کول. دی وجه نه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي داسې زنانه ما بله په خپل ژوند کې دا نه ده لیدلې. خو عایشه رضی الله تعالی عنها وایي صرف یو کار پکې و چې په مزاج کې لږه تیزي وه. خو کله چې به ته داسې سخته خبره راوختله نو ډېر زر به ورباندې خپېمانه کېدله بیا. او دا ګوره ډېر ښه صفت دی. انسان دی کله طبیعت ښه کله خراب وي، خو ښه صفت دا دی چې کله ستا طبیعت خراب و، بلډ پریشر دی های شوی و او د یو مسلمان زړه دې خفه کو، نو ښه صفت دا دی چې ته بیا وروستو خپېمانې او د هغه نه بیا معافي وغواړې او بیا ورشي او هغه ته ووایې چې یاره زه ټیک نه وم او خفه نه شي په دې خبره. دا ډېر ښه صفت دی چې په چا کې الله پیدا کړي. الله دې موږ ټولو کې راولي، هم په نارینه کې هم په زنانه کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو اولنۍ بیبي خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند وفات شوې ده. د هغې نه پسو په نبی علیه الصلاة والسلام په بیبیانو کې اولنۍ چې وفات شوې ده نو هغه زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها ده. او د دې یو عجیبه خبره ده، صحیح حدیث کې راځي، بخاری کې روایت دی. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي و یو ځل موږ د نبی علیه الصلاة والسلام نه ټولې داسې ګیر چاپېره ناستو. ګوره د نبی علیه الصلاة والسلام د دې بیبیانو به یو بل سره ډېر مینه محبت کو. اوس خو که یو سړی په دې سنت باندې عمل کوي، یو سړي دوه ښځې هغه درېیمه کوي یا یې درې ښځې او څلورمه کوي، نو څه ویم که نن سبا یې وکړي. نو که یوه که بله کې درېیمه نو دا دوه ده نه، دا به څه جنګ جګړې کوي پرېږدي دي. که څلورمه کې نو دا درې درته بیا یو اتفاق کېږي. خو د نبي علیه صلات وسلام به د بیبیانو سره ډېر زیات مینه محبت او د هغوی به م ورسره خپل منځ کې به لکه د خویندو ژوند تېرو. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ ناسو د نبي علیه صلات وسلام نه ګیر چاپېره خبرې اترې م کولې. نو وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو پوښتنه وکړه، ډېر عجیبه تپوس یې ته کړې. فقلنا یا نبی الله ایتنا اسرع بک لحوقا. وایي موږ وی چې د الله رسوله په موږ کې به کومه یوه مخکې وفات کېږي. ګوره د دې تپوس نه هم دا معلومیږي چې د دوی سره د فکر آخرت غم و. ویلې د الله رسوله په موږ کې به کومه یوه مخکې وفات کېږي او که تاسو مخکې وفات شئ نو بک لحوقا تاسو سره به سمدس کومه یوه میلاویږي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته په اشاره کې دا خبره وکړ چې اطولکن یدن، هغه یو به مخکې وفات کېږي د چا چې لاسونه اوږدی. دا لاسونه چې اوږدی نو هغه به ما په سمدس وفات کېږي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي و نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات شو نو موږ به خپل لاسونه ناپ کول. نمد ایدینا فی الجدار، و دا لاسونه به هم د دیوال پسې داسې نیول، یوې بیبي به هم نیول، بلې به هم نیول چې اوس د الله نبي پسې به څوک زر وفات کېږي. مینه یې ورسره که کله به هم په دیوال پسې ناب کول، کله به هم وایي څه ډکې وغیره راواغس باڼس وغیره هغې سره به خپل لاس ناب کړو. خو چې لاسونه هم ناف کول نو د سوده بنت زمعه رضی الله تعالی عنها لاسونه اوږده و په ټولو کې، د قد نه لږه لوړه دنګه وه، لاس یې غټ. وایي مونږ ویلي چې بس د دې نمبر دی، ځکه د الله نبي ویلي چې اطولکن یدن چې لاسونه یې اوږدې او ما پسې وفات کېږي.
وی فلم نزل نفعل ذلك وی منگ ہمیشہ بس دا کار بکو حتی توفیت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ وی تردی چی زینب رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو او لاسونه د چا وګدو سوده بنت زمعه او وفات زینب شو وی بیا موږ ته پته ولګېدله چې ښه د لاسونو اوږدولو مطلب دا دی چې دی به صدقه او خیراتونه ډېر کوي او په موږ کې زینب بنت جحش چې کوم و دی به صدقه او خیرات ډېر زیات کو نو د لاسونو د اوږدولو نه دا مطلب و دی وجې نه ابن سعد روایت را نقل کړی دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي کله چې زینب بنت جحش وفات شوه نو د مدینی مسکینان خلق دا ټول راجمع شو ډېر سخت وجړل او وی ویل چې نن ام المساکین وفات شوه د مسکینانو مور نن وفات شو منګ نن داسې یتیمانان پاتې شو دومره صدقه او خیراتونه به کول کله چې وفات شوه نو دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافتو نو هغه ور باندې بیا د جنازې مونځ وکړو بیا عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نور بیبیانو نه تاسو کو چې دا بوس قبر ته سوخ کته کوي هغه ټول بیبیانو ورته ویلي چې دا به هغه کسان قبر ته کته کوي څوک چې ردی په ژوند کې د دې کار بتلل راتلل چې دې ته پرده نه ده کړې نو چې وی قتل نو یو زویو دا غنمو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ یو هغه ته ویلي دوی وريرونه یو نوم محمد او د دې بل نوم عبد الله نو به دا درې واړه راولګېدل نو یو زوی دی دوی وريرونه دی او دی قبر ته ښکته کړه په جنت البقیع قبرستان کې دفن کړی شوه د 53 کالو په عمر باندې و رضی الله عنها و ارضاه